سلام ملګرو، وخت او روژه مو نیکمرغه. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، په ټلګرام چینل کې ما له تاسو سره وعده کړې وه چې زه به راځم او هغه کوینونو لیست به له تاسو سره شریکومه. کوم کوینونه چې ما له ځان سره د آل سیزن لپاره اخیستي دي. نو نور ستاسو خپله خوښه ده، تاسو خپل ریسرچ وکړئ، پلټنه وکړئ او د خارجیانو په خبره do your own research. یعنې د هر څه چې زه تاسو ته ښیم، تاسو په همدغه باندې ریسرچ کوئ، پلټنه کوئ او له هغه وروسته تاسو کولی شئ له ځان سره همدغه کوینونه کوم چې ما اخیستي دي واخلئ او ویې ساتئ د اوږدمهال لپاره. نو نن راځو په ځینو مهمو خبرونو هم درته غږېږم. یو ښه خبر چې د بیټکوین په هکله راغلی ده، هغه د امریکا د دولت لخوا د ستراتیژیکو زیرمو په هکله ده چې غواړي د بیټکوین لپاره ستراتیژیکو زیرمه رامنځته کړي. همدغه هوکړه تېره ورځ رسما د امریکا ولسمشر لخوا لاسلیک شوله چې دا د بیټکوین پر قیمت باندې ډېر مثبته اغیزه درلودلی سي، خو په راتلونکو ورځو کې یا په راتلونکو میاشتو کې داسې نه چې مثال اوس د دې دا اعلان وشو او سبا باید پمپ وکړي. نه، دا وخت او زمان ته اړتیا لري. همدغسې د دغه اعتبار په هکله هم باندې هغه شکونه چې خلکو درلودل چې خصوصا د ډیجیټل دا کرنسیانې دا فیک دي او یا بیټکوین چې دا فیک ده، شاید دا له منځه لاړ سي یا سکیم ده. نو اوس هغه شکونه له منځه ځي او دوی دا ویلي دي چې دا د سرو زرو ډیجیټل سرو زرو په نامه باندې یادېږي. بیټکوین په هکله دوی دغه وړاندوینه او دغه خبرې کړې دي. نو هغه تشویشونه اوس ختم سو چې د کریپټو مارکیټ په هکله مخکې وجود درلودل د دغه تړون په لاسلیک سره، او دا یو ډیر اعتبار بیټکوین او کریپټو مارکیټ ته وربخي او سرمایه ګزاران او لوی تجاران هڅه کوي چې په کریپټو مارکیټ کې پاتې سي او سرمایه ګزاري ډېره وکړي. نو دا یو ډیر ښه خبر ده. د بیټکوین پر قیمت باندې ډېره اغیزه درلودلی سي په راتلونکو ورځو کې. نن ورځ ځینې نور کوینونو په هکله هم درته غږېږم. کوم کوینونه چې ما اخیستي هغه هم له تاسو سره شریکومه. نو ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. په لومړي سر کې تاسې راځئ دغه د ټریډینګ ویو اپلیکیشن را خلاص کړو. ټریډینګ ویو اپلیکیشن کې تاسو وګورئ بیټکوین له تیرو 2 هفتو راهیسې په ډاون ټرینډ کې ده، یعنې قیمت یې راغورځېږي. نو اوس لپاره کومه سناریو شتون لري؟ کینډل کلوز کېدل ډېر مهم دي چې 2 ورځې وروسته کینډل کلوز کېږي. که چیرته د کینډل کلوز کېدل مثبت وو نو موږ به بیا په بیټکوین کې یو لوی پمپ وګورو. خو که چیرته کینډل کلوز کېدل منفي وو او د 15,000 یا 8,000 یا له دې هم ښکته کلوز کېږي نو موږ به د همدغه کرښې شاهدان اوسو چې دغه برخې ته به راغورځېږي او د دې په هکله ما له تاسو سره مخکې هم معلومات شریک کړي وو. دغه د 83 او 80,000 په شاوخوا او یا 15,000 پورې به بیټکوین راغورځېږي او دا بیا هغه قیمتونه دي چې موږ باید په همدغه قیمتونو کې د بیټکوین خریداري کولی شو. یعنې هغه کسان چې غواړي د بیټکوین مینوال دي کولی سي په همدغو برخو کې خریداري وکړي. دغه وخت کې هم کولی سي د اوږد مهال لپاره تاسو راځئ په بیټکوین کې سرمایه ګزاري کوئ، هیڅ مشکل نشته. کولی سئ اوس هم سرمایه ګزاري پکې وکړئ. همدغسې ایثیریم ده. ایثیریم له څو میاشتو راهیسې په ډاون ټرینډ کې ده او لا تر اوسه پورې کوم خاص حرکات ایثیریم نه دي ترسره کړي. ګورئ ملګرو، ایثیریم دغه د څو هفتې 1 2 3 4 5 6 تقریبا تر 12 هفتو په شاوخوا کې یا د 10 هفتو کې د ایثیریم قیمت په ډاون ټرینډ کې ده او ورځ تر بلې غورځېږي. یو خو همدغه قوي سپورټ کرښه ده چې د 2000 په شاوخوا کې شتون لري او اوسنی قیمت یې $2166 ده. اوس هم موږ کولی شو دغه له ځان سره واخلو، ویې ساتو او په راتلونکو کې بیا خرڅ کړو او دا به یې ډېر چې ترسره کوي. ایثیریم له ډېر وخت راهیسې په ډاون ټرینډ کې ده او دا به یو ډېر قوي پمپ کوي. دا په یاد ولرئ. د 2000 په شاوخوا کې د اوسني قیمتونه دي، یعنې ښه قیمتونه دي د اخیستلو لپاره. اوس هم ښه قیمتونه دي، دغه ښه قیمتونه دي. که چیرته یوه سناریو دغه ده که چیرته بیټکوین او نور کریپټو مارکیټ راغورځېږي، شاید تر 1500 اخري د ایثیریم ډمپ موږ وګورو یا تر 1800 پورې د ایثیریم ډمپ وګورو. یعنې په دغه ساحو کې موږ کولی سو ایثیریم چې دغه برخې ته راوغورځېږي واخلو له ځان سره ویې ساتو. ګوره دا قوي سپورټ کرښې دغه برخو کې هم موږ اخیستلی سو که چیرته موږ ته فرصت او موقع برابره سوله. اوس یې هم د
خرید لپاره یو ډیر مناسب قیمت ده چې موږ یې له ځان سره واخلو. خو که چیرته دغه برخې ته راغورځېږي نو دا به یو بهترین چانس وي او دا به موږ بیا ترلاسه نه کړو او بیا به ETH یا آل ټایم های په راتلونکو میاشتو کې جوړوي. دا په یاد ولرئ. یعنې که تاسو غواړئ واقعا په ایتریوم کې سرمایه‌ګذاري وکړئ همدغه یې وختونه دي، خو که چیرته راښکته کېږي بیا هم سرمایه‌ګذاري پکې کولی شئ. یوه سناریو دغه ده چې شاید قیمتونه یې راوغورځېږي. بل څه ده سولانا USDT. سولانا USDT د بیټ کوین په پورته تګ سره یې یو څه وخت مخکې ښه پمپ کړی و، خو له تېرو څو ورځو راهیسې بیرته په ډاون ټرینډ کې ده، یعنې څو هفتو راهیسې همدغسې ډاون ټرینډ کې ده او لا هم راغورځېږي. یو قوي سپورټ کرښه چې ما له تاسو سره شریکه کړې هم وه تقریبا د 123 115 په شاوخوا کې دا قوي سپورټ کرښه ده او له دې برخې بونس هم کړی و، یعنې بیرته پورته هم تللی و. په همغه وخت کې 180 پورې بیرته لاړ. یو قوي سپورټ کرښه همدغه ده. که چیرته موږ ته موقع او فرصت برابر سو نو موږ باید په همدغه ځای کې خریداري وکړو او ما تاسو ته ویلي و چې دغه بیرش پیټرن په خپلو کیندلونو کې رامنځته کړی ده. په ټلګرام چینل کې کتلی سئ. نو شاید د دې قیمت راوغورځېږي. اخري چې د دې هغه ډمپ اټکل شوی ده تر 100 او د 114 په شاوخوا کې ده چې شاید تر همدغه برخې پورې د سولانا کوین قیمت راوغورځېږي دغه برخې ته، دغه سپورټ کرښې ته. نو هغه کسان چې سولانا کوین یې له ځان سره نه راخیستی اوس یې هم واخله اخیستلی سئ د اوږد مهال لپاره. نور ستاسو خپله خوښه ده. ما په لومړیو کې هم یادونه وکړه دغه برخه به یو ډیر بهترین قیمت وي چې موږ سولانا کوین له ځان سره واخلو. همدغسې XRP ده. XRP هم شاید راوغورځېږي یو څه اندازه یا راونه غورځېږي او لا هم پورته لاړ شي او ورځ تر بلې XRP قیمت ښه کېږي، پورته کېږي. همدغسې ADA کوین ده، د همغه هم قیمت ورځ تر بلې پورته کېږي. او همدارنګه یو بل لیست ده چې همغه لیست غواړم له تاسو سره شریک کړمه. تاسو کولی شئ له همدغه څخه سکرین شاټ هم واخلئ. هغه کوینونه دي چې هغه میډ ان USA یعنې یونایټډ سټیټس رامنځته کړي یا جوړ کړي دي. ګورئ یو XRP کوین، سولانا، دوج، USDC چې دا سټیبل کوین ده، قیمت یې داسې خاص تغییر نه اخلي. همدغسې ADA ده، لینک ده، دا XLM او دا ټول کوینونه تاسو کولی سئ له دغو څخه یې واخلئ. که چیرته د ټرمپ لخوا پر دغو باندې مالیات کم شي نو دا به ډیر قوي پمپ وکړي په راتلونکو. اپاټوس یو ډیر ښه کوین ده. دغه کوینونه چې ما په لومړي سر کې تاسو ته تشریح کړل دا ما له ځان سره اخیستي دي. ګوره تاسو کولی سئ سولانا واخلئ. هر وخت مهم کوینونو کې سرمایه‌ګذاري کوئ. دغسې په ایتریوم کې سرمایه‌ګذاري وکئ، په بیټ کوین کې سرمایه‌ګذاري وکئ، دغسې XRP کې، ETA کې، په دوج کوین کې، په میم کوینونو کې که تاسو غواړئ میم کوینونه واخلئ، دوج کوین اخیستلی سئ. سوی هم یو ښه او بهترین کوین ده. لینک ما له ځان سره اخیستی. LTC یو ښه کوین ده او ETF قبولېدل یې هم شاید ترسره شي. همدغسې اپاټوس ده، فیل ده، دغه فیل، اپاټوس، نیر، LTC، لینک، سولانا، همدغسې سوی، XRP دغه کوینونه ما هم له ځان سره اخیستي دي. دا که تاسو غواړئ اوس هم په بهترینو قیمتونو کې قرار لري کولی شئ له ځان سره یې واخلئ او تر راتلونکو میاشتو پورې له ځان سره وساتئ او دا به ورځ تر بلې پورته کېږي. نور تاسو خپله هم ریسرچ وکئ، ویډیوګانې پسې وګورئ. کوم کوینونه چې تاسو سیګنال ترلاسه کړی وي په راتلونکي مال سیزن کې ډیر پورته تللی سي، ایکسپلوډ کېږي، چاودنه کوي، یعنې ډیر قیمت پورته کېږي، واخلئ، مشکل نشته. نو دا هغه کوینونه وو چې ما خپله له ځان سره اخیستي دي او غواړم د اوږد مهال لپاره یې له ځان سره وساتم او شاید دا سیزن هم هغه ډول نه وي لکه څه ډول چې په تېر کې وو چې ټولو کوینونو څو چنده د هغوی قیمتونه پورته سول او شاید همغسې واوسي یا له هغه هم قوي واوسي. خو تاسو هڅه وکئ چې په مهمو کوینونو کې سرمایه‌ګذاري وکئ لکه څه ډول چې ما په دغو کوینونو کې سرمایه‌ګذاري کړې. نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو. خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. په الله مو سپارم. ښاد او اباد واوسئ.